السلام علیکم ټولو خویندرونو ته سلامونه او مینه. پخوا وختونو کې باچایان هم چې وو ډېر هوښیار وو او واقعا داسې کسان به یې باچایي دپاره ولسمشرۍ دپاره ګمارل چې به ډېر هوښیار وو. یو باچا و چې یو کس ورته یوه زرکه راوړه. هغه زرکه چې وه په خپه باندې ګوډم وه، بیا یې باچا ته راوړه او ډېر زیات قیمت یې ورته وښوده. باچا ورنه پوښتنه وکړه چې دا زرکه خو په خپه ګوډم ده، قیمت دومره زیات په دې کې څه کمال دی، څه ولې؟ دې سړي ورته وویل چې دا زرکه داسې یو زرکه ده چې کله زه ښکار ته ځمه اول ته جال کېدمه چې نورې زرکې پکې ونیسم، نو دا ورسره پخوا کې خوشې کم او دا هغسې غږونه وباسي چې ټولې زرکې راشي او په دې جال کې ونښلي. بیا زه ورشم او دا زرکه خپله زرکه هم راواخلم او په جال کې مې ډېرې زرکې رانیولې وي. په دې خاطر باندې د دې زرکې قیمت ډېر زیات دی. باچا سلامت هغه د زرکې قیمت چې د کوم مقرر کړی ورکړه او د ده په مخ کې د دې زرکې نه سر پرې کړه او ویې غورځه. نو د سوداګر د ښکاري باچا ته وویل چې باچا سلامت دا د څه وکړل، دا خو ډېره قیمتي زرکه وه او که بیا د دې نه سر غوڅاو نو ولې د ما ته پیسې راکولې، ولې د ما نه اخیسته؟ باچا سلامت ورته وویله چې دا ځکه چې هر څوک چې د خپل قام سره خیانت کوي د هغې نه باید داسې سر پرې شي. عزیزانو په هیر مو نشي څنګه چې دین اسلام زمونږ او ستاسو رب د ملت خائن، د خاورې خائن، د قام خائن، د بدترین خائن او د مور سوداګر ویلي، د مور په سر باندې سودا کولو والا ویلي دي. همدغسې انسانیت هم څوک چې د قام سره خیانت کوي بدترین شمیري. راځئ چې موږ او تاسې د خپل قام سره، د خپل ملت سره، د خپل ولس سره، د خپلې خاورې سره مینه وکړو او په هیر مو نشي چې څوک بې طرفه کینی چې زما د ولس سره څه کار او زما د قام سره څه کار، لکه یو دا اوس چې یو څه مضر غږونه راجګېږي چې د قام سره مینه او د ولس سره مینه چې دی د اسلام خلاف ده. دا سړی چې دا خبرې کوي که هغه په هرې درجې کې، په هر لباس کې، په هرې کوارې کې دی، دا د اسلام خلاف دی. اسلام موږ ته د یووالي، اسلام موږ ته د مور پلار، د خویندرونو، د خپلوانو، د ولس ورپسې ځه امر کړی دی چې د دې ساتنه په تاسو داسې فرض ده لکه د مونځ او د روژې. دا د خدای امر دی او څوک چې دا وایي همدغه د ولس دشمنان دي. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.